اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه وصحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم د سیرت 22مه برخه. اوس به دا درته بیان سي چې ابو طالب د بني هاشم څخه یو ټولنه جوړه کړه. که څه هم د حمزه او د عمر رضی الله عنهما اسلام د رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په وضع او په حال کې تغییر راوستی او د مسلمانانو حالاتو څه ناڅه فرق وکړي، مګر د ابو طالب په زړه کې بیا هم د مشرکانو څخه په خپل وراره باندې بیره موجوده وه چې د ده څخه به خیانت به ورسره وکړي، په پټه به غدر ورسره وکړي. هغه تېرې سوي واقعې په یاد وي چې یو پلا مشرکانو ورته ویل د وراره څخه دې لاس واخله، او بیا به ویل چې وراره دې د عمار ابن ولید باندې را سر بدل که چې موږ یې ووژو. او بیا ابو جهل د ده د وراره د وژلو په نیت باندې هغه لوړ ډبره اخیستې وه. او هغه واقعه هم په یاد وه چې عقبه ابن ابي معيط د ده وراره د سجدې په وخت کې په پټو یا په یو ټوکر باندې تر داسې اندازې خفه کړي چې قریبه وه چې ووژل سي. او بیا د عمر ابن خطاب رضی الله عنه دا هم واورېدل چې هغه د ده د وراره د وژلو دپاره توره رااخیستې وه. ابو طالب په دغو واقعو کې فکر کوي او د هغو څخه د داسې شر بوی ورته راپورته کېدی چې د ده زړه یې وررېږدوی. او دا خبره د ابو طالب سره ثابته وه چې مشرکان د ده د وراره په باره کې د ده سره غدر او خیانت کوي او د ده د وراره د وژلو قصد او اراده لري. او که د مشرکانو څخه یو نفر د ده پر وراره باندې یو ناګهاني حمله وکړي او ویې وژني، هلته نو بیا حمزه او عمر یا بل څوک څه پیدا ورسولی شي. دغه فکرونه د ابو طالب په زړه او په دماغ کې په یقیني ډول سره ګرځېدل او دا ټول هم حق ول، ځکه واقعا هم مشرکانو پر دې اتفاق کړی و چې رسول صلی الله علیه وسلم به په ښکاره سره وژنو. او دغه د مشرکانو اتفاق ته الله جل جلاله په دې قول کې اشاره کړې ده. په سورة زخرف 9 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. یعنی کفارو د رسول صلی الله علیه وسلم په خلاف یو کار جوړ کړی دی او محکم کړی دی، او موږ هم د خپل تدبیر محکم کوونکي یو، ټینګوونکي یو. نو ابو طالب د دغو افکارو په مقابل کې څه وکړل؟ نو خپله کورنۍ چې د بني هاشم او د مطلب اولاده وه دا یې سره راټول کړل. هاشم او مطلب خو دوه ورونه ول چې د عبدمناف زامن ول. نو سره ویې ویل چې موږ او تاسې به ټول باید د محمد صلی الله علیه وسلم ساتنه کوو او مشرکانو ته دا موقع باید چې ورنه کړو چې ده ته کوم آزار او تکلیف ورسوي. دغه راټول سوي خلکو ټولو که مسلمانان ول که کفارو د هغه عربي جوار یا قوم پرستي په سبب دا غوښتنه ومنله، بیل ابو لهب چې هغه د نورو مشرکانو پر طرف سو او نور ټول په اتفاق سره د محمد صلی الله علیه وسلم د ساتنې او د حفاظت مسؤلیت او ذمہواری پر ځان باندې قبول کړ. اوس نو تر 4 هفتو په لږ یا په کمه موده کې مشرکانو ته 4 لوی حادثې پیښې شوې. اول د قریشو شریف او قوي پهلوان حمزه رضی الله عنه مسلمان شو. دویم عمر ابن خطاب چې معرفي کولو ته ضرورت نشته دا مسلمان شو. دریم رسول صلی الله علیه وسلم د مشرکانو پیشنهادونه او وړاندیزونه د قرآن مجید په آیاتو ورد کړل. څلورم بني مطلب او بني هاشم ټول په اتفاق سره که مسلمانان ول که مشرکان ول د رسول صلی الله علیه وسلم طرفداري او د هغه ساتنه اعلان کړه. مشرکان په حیرت کې سول او دا هم حق و چې په حیرت کې سي. دوی پوه سو که موږ د محمد صلی الله علیه وسلم پر وژلو اقدام وکړو د مکې شیلې به زموږ په وینو وبهیږي او ممکن چې زموږ نسل به ختم شي. کله چې مشرکانو ته دغه حقیقت ور معلوم سو نو د رسول صلی الله علیه وسلم وژل پرېښول او یو بل ظلم ته لاس واچول چې تر پخواني ظلمو ډېر سخت او شدید و. هغه داسې چې د ظلم او د عداوت عهدنامه یې ولیکله چې دې ته مقاطعه یا د بندیز یا د اقتصادي انحصار مقاطعه هم ورته ویل کېږي.
د قریشو یو ډیره لوی ډله سره راټوله سوه او پر دې قسمونه یاد کړل چې هیڅوک د بني هاشم او د بني مطلب سره که مسلمان وي که کافر، او د هغو کسانو سره چې د بني هاشم او بني مطلب سره خني دي خو مسلمانان سوي دي، هیڅ قسم معامله به نه ورسره کوي، نه به ښځه ځین غواړي نه به یې ورکوي، نه به شی ځین رانیسي او نه به یې خرڅوي. نه به څوک ورسره کښېني نه به خبرې ورسره کوي، حتی سلام به نه ورچي، نه به د دوی کورو ته ورځي او نه به خپلو کورو ته راپرېږدي، تر څو چې محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته د وجود دپاره تسلیم نه او د دغه فیصلې دپاره یو ورقه ولیکل چې په هغه ورقه کې دغه ذکر سوي عهدونه او وعدې لیکل سوي، او بل دا چې د بني هاشم سره به هیڅ وخت د صلح خبرې هم نه کېږي او نه به صلح ځین قبلیږي تر څو چې محمد صلی الله علیه وسلم د وجود دپاره تسلیم نه. دغه ورقه یا تعهدنامه د قریشو ټولو کفارو مشرانو امضا کړه. ابن قیم رحمه الله وایي چې دغه تعهدنامه منصور ابن عکرمه ابن عامر ابن هاشم ولیکل، او څوک بیا وایي چې دغه ورقه نضر ابن حارث ولیکل، خو صحیح خبره دا ده چې دا بغیض ابن عامر ابن هاشم دی ولیکل، او رسول صلی الله علیه وسلم شرا ورته وکوله چې د هغه د شرا په سبب باندې لاس شل. د تعهدنامې یا د مقاطعې په شروع کې داسې لیکل شوي بسمک اللهم، او بیا د تعهدنامې نورې مادې لیکل شوي چې دا پکښې لیکل شوي ول چې هېڅوک به د بني هاشم او بني مطلب او نورو هغو کسانو سره چې مسلمانان شوي دي د رانیولو او خرڅولو معامله نه کوي، نه به شی ځین رانیسي او نه به یې خرڅوي، نه به ښځه ځین غواړي نه به یې ورکوي، او دوی ته به اجازه هم نه ورکول کېږي چې خوراکي مواد د مکې مکرمې د دباندې څخه رانیسي، نه به څوک خبرې ورسره کوي او نه به یې کور ته پرېږدي. کامل انحصار او پوره مقاطعه ولیکل شوه. تعهدنامه یې دننه په کعبه شریف کې ودروله. 3 کاله د ابوطالب په شعب ابيطالب کې. نو ابوطالب وبېرېدی چې د قریشو کفار مشرانو د بني هاشم او بني مطلب او د هغو کسانو چې د دوی پر طرف دي پر ضد ډېر ټینګ اتفاق او اتحاد وکړي. نو ابوطالب هغه کسان چې د ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طرف ول سره راټول یې کړل او د مکې مکرمې تر ښار د باندې ووتل. دا د دې لپاره چې دوی سره یو ځای وي او په خپل منځ کې مرسته او تعاون سره وکړي. نو د مکې مکرمې په بل ځای کې واړول چې هغه ځای ته شعب ابيطالب ویل کېږي. دوی هلته یو له بل سره مرسته کوي او په دې امید دي چې دغه راغلې مقاطعه او انحصار به پای ته ورسیږي. آیا د نن ورځې کفار هم د مسلمانانو په مقابل کې دا رقم کارونه کوي چې یو بل ته اتفاق سره کوي، مسلمانانو ته یو لاس. د قریشو د طرفه د مسلمانانو سره مقاطعه او انحصار په ډیر شدید ډول سره شروع شو او دې انحصار یا مقاطعې 3 کاله دوام وکړ. 3 کاله او د دوی دا حال دی چې نه شی رانیولی شي او نه یې خرڅولی شي، هېڅوک شی نه خرڅوي. حتی که د مکې مکرمې د باندې څخه نور تجار راسي قریش یې نه پرېږدي چې پر مسلمانانو خواړه خرڅ کړي، او که به بیا چیرې د بني مطلب یا بني هاشم څخه یو څوک ورلی چې یو شی ځین رانیسي، قریشو به هغه شی په 2 چنده قیمت د تاجر څخه د دې دپاره رانیوي چې د مسلمانانو د لاس څخه وباسي او دوی ته د خوړلو شی نشي ورپاتې. مسلمانان مال لري خو مګر شی نشي پرانیولی، او بل د امن د طرف څخه هم نه و په امان. د خپل ضرورت د شیانو د رانیولو دپاره هم د شعب ابيطالب څخه نه سوی راوتلی، بې له هغه حرامو میاشتو څخه کوم چې په هغو میاشتو کې جنګ او تجاوز حرام. ابوطالب رسول صلی الله علیه وسلم بیریدی چې څوک یې د شپې ونه وژني. نو کله چې به شپه سوه او خلک به د خوب بستر ته تلل، ابوطالب به هم رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ورسه پر خپل ځای بیده سه، او دا د دې دپاره که چا د ده د وژلو اراده کړې وي هغه به یې وویني چې رسول صلی الله علیه وسلم هلته پر خپل ځای پرېوتی. مګر کله چې به بیا خلک بیده سول، ابوطالب به پر خپلو زامنو یا پر ورونو باندې غږ وکړي او یو څوک یې امر کوي چې ورسه ته د محمد صلی الله علیه وسلم په ځای باندې پرېوځه، او رسول صلی الله علیه وسلم ته به وویل چې ته ولاړ شه د ده په بستره کې پرېوځه.
یا خو په خپل ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بستر کې پریوت. کله چې د مسلمانانو او د دوی د کومکیانو خپل خوراکي مواد خلاص ول او نور نشرانی ولې، نو په مسلمانانو او هغه کسانو چې د دوی مرسته کوله لوږه شروع شوه. داسې کاختي او نستي جوړ شو چې د لوږې په سبب یې د درختو او د ونو پاڼې خوړلې. نور قریش د مسلمانانو او د هغو د کومکیانو د کوچني ماشومانو پر لپسې ژړا او نارې چغارې او بغارې اورېدلې چې د لوږې په سبب به دې کوچنیانو په همیشه ژړا سره ژړل، خو زړه نه پرسوځل کېدی بلکې خوند به پر اخیست. لکه نن ورځ چې هم د دنیا ټول کفار د فلسطین د کوچني معصوم شهیدانو نندارې کوي او خوند پر اخلي. او هلته په قریش کې څو نفر ول چې زړه یې غوښتی چې د بني هاشم او د نورو سره د هغو د دوستۍ په سبب چې د دوی سره یې درلودې مرسته وکړي، ځکه ځینو قریشو د بني هاشم یا نورو سره پخوانۍ دوستۍ او قرابتونه درلودل، د ښځو له طرفه یې دوستۍ درلودې، نو د هغو دوستۍ په سبب په دغه مقاطعه او انحصار نه ول راځي، مګر په وسه یې هم څه نه ول کړی. نو به د موقع په وخت کې د نور قریشو په پټه څه خوراکي مواد وروړل چې د هغې جملې څخه یو هم حکیم ابن حزام و. حکیم ابن حزام د قریشو د مشرانو څخه یو مشر و او تر دغه وخته نه و مسلمان شوی. د زړه غوښتل چې د بني هاشم سره د دغې تنګسې په وخت کې مرسته وکړي، ځکه یو خو د مور د طرفه د بني مطلب سره دوستي درلوده او بل خو د اجر او د تنها د عامه و. دغه حکیم یو ورځ څه خوراکي مواد پر یو اوښ بار کړي دي چې شعب ابي طالب ته یې وروړي، خو په لار کې ابو جهل ولید. ابو جهل ورته له خیره یا حکیم. حکیم وویل دا زما کار دی، هر چیرې چې ځم. ابو جهل ته محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو ته خواړه وروړي. حکیم وویل دا زما کار دی، هر چیرې چې وړم. د دې امت فرعون ابو جهل وویل یا دا ستا کار نه دی، والله نه دې پرېږدم، ته مسلمانانو ته خواړه وروړې. او د ده په منع کولو باندې شروع. دوی په دې کشمکش کې دي چې د قریشو د مشرانو او د ساداتو څخه یو بل نفر چې نوم یې ابو بختري ابن هشام دی او دا هم د مسلمانانو سره همدردي لري، که څه هم د ده همدردي د اسلام او د ایمان سبب نه وه، بلکې د دې همدردي سبب هم قومیت او نسب و. خو دغه ابو بختري رالی ول پر څه مو شخړه او جنجال دی. حکیم وویل زما سره دغه بار را سره دی او غواړم چې هرې خواته چې زما زړه وي هغې خواته ولاړ شم، مګر ابو جهل مې نه پرېږدي، د ده یې په مات شه. ابو جهل وویل یا دی غواړي چې دغه خواړه محمد صلی الله علیه وسلم او د هغو ملګرو ته یوسي. ابوالبختري وویل حکیم د قریشو د مشرانو څخه یو مشر دی او ته هم یو مشر، نو دی آزاد دی، هر چیرې چې جې ولاړ دي، ته حق نه لرې چې منع کړې. اصلا مکې مکرمې یو عمومي مشر نه درلودی، هر مشر د خپل قوم او د خپل کورنۍ مشر، مګر ابو جهل که څه هم د خپل قوم بني مخزوم مشر و، خو د زړه غوښتنه او ارزو یې دا وه چې د ټولې مکې مکرمې مشر شي. مګر څنګه چې قریش شاخ او پښه پښه او هر شاخ ځان ته مشران درلودل، هغه نورو مشرانو د ابو جهل اطاعت نه کوي او نه یې د ځان مشر بلل. نو ځکه ابوالبختري ورته وویل حکیم هم یو مشر دی، هر څه چې زړه غواړي هغه دی. ابو جهل وویل یعنې پرېږدي. ابوالبختري ته قهر ورغلی او ته څوک یې چې نه پرېږدې؟ ابو جهل وویل نه یې پرېږدم. ابوالبختري یې پورې وویل. د ابوالبختري ورسره حملې وهل پرې وهل شروع شو، څو په آخر کې ابوالبختري پر زور شو او حکیم ابن حزام هغه خپل بار د اوښ بار یې د مسلمانانو طرف ته ورسوه. همدارنګه د قریشو ځینې نور مشران کوم چې د ابو طالب یا د بني عبدالمطلب سره دوستۍ درلودلې، څه خوراکي مواد به مسلمانانو ته په پټه وروړل، مګر دغه خوراکي مواد چې مسلمانانو ته په پټه وروړل کېده دا د دوی نه بسېدل، ځکه دا لږ خواړه او هغه کسان چې په شعب ابي طالب کې اوسېدل ډېر او په لسهاوو نفر وو. نو خود د مسلمانانو او د دوی پر طرفدارانو لوږه غالبه شوه، تر داسې اندازې چې یو د دوی څخه وایي چې یوه شپه د حاجت د ادا کولو دپاره د خپل ځای څخه څه ګوښه او ډېرې ولاړم، هلته مې یو اواز واورېدی
چې باد یو شی ښوروي. بیا پسې وګرځېدم چې کله ښه پسې وګرځېدم د یو مړه سوي اوښ د پوست یو ټوټه ده او هغه مې پیدا کړ. دغه پوست مې راواخیستی او پرې مې ولی، بیا مې وایښوی او بیا مې وخوړ. تاسې فکر وکړئ چې یو انسان د لوږې د لاسه دې حال ته ورسېږي چې د مړه اوښ پوست او د درختو پاڼې خوري، هغه هم یوه ورځ نه بلکې په کلو یې دا حال. دا څومره سخت ژوند دی. مګر یوازې مسلمانان نه بلکې هغه کسانو چې د مسلمانانو سره قرابت او همدردي درلودل، هغه هم 3 کاله پرله پسې دغه لوږه وګالله. 3 کاله پر لوږه، پر بیره د خپلو کوچني اولادو او معصوم ماشومانو پر ژړا باندې چې د لوږې د لاسه ویجړل، دا باندې صبر کوئ او دا تحمل کول او زغمل. دا هم د مسلمانانو دپاره د صبر او د مقاومت یو امتحان و. خو مسلمانانو پر دغه تکالیف او مشکلاتو او زحمتو او ازارو باندې صبر وکړ او په دغه سخت امتحان کې په همت او په مړانه سره کامیاب شول. اوس به دا درته وویل شي چې د دغه تعهدنامه او یا د دې مقاطعې ماتېدل څنګه وشول. نو پوره 3 کاله پر دغه حال باندې تیر شول، څو د بعثت د 10م کال د محرمې په میاشت کې دغه تعهدنامه او انحصار مات شو. د هغه د ماتېدلو سبب دا و چې په قریشو کې ځینې کسان په دغه تعهد او انحصار باندې راضي ول او ځینې یې ناراضه ول. نو هغه کسان چې په دې انحصار نه ول راضي، هغو د دغه تعهدنامې د ماتېدلو دپاره کوښښ وکړ. هشام ابن عمر چې د قریشو د مشرانو څخه او د شپې به یې په پټ څه خواړه د بني هاشم کورنۍ ته وروړل او د هغه د بني هاشم په دې بد حال باندې ډیر پریشان او ناراض. نو همیشه په دې فکر کې و چې دغه د ظلم ورقه او تعهدنامه چې د قریشو له طرفه لیکل شوې ده، دا به څنګه له منځه یوسي او دغه مقاطعه باید چې پای ته ورسیږي. خو د دې کار دپاره عزم وکړي چې باید چې دا لیرې شي او پای ته ورسیږي. نو زهیر ابن ابي امیه المخزومي ته ورغلی چې د هغه مور عتیقه بنت عبدالمطلب د ابو طالب خور ده او د رسول صلی الله علیه وسلم عمه ده. زهیر ته وویل یا زهیر، آیا ته راضي یې چې ته خواړه خورې او اوبه څښې او ستا ماماګانو چې دغه حال چې ته په خبر یې؟ زهیر وویل یا نه یم راضي. هشام وویل هو باید په راضي هم نه شو. 3 کاله کېږي چې دغه خلک په لوږه اخته دي. موږ یې د شپې او ورځې د کوچني ماشومانو ژړاوې اورو چې د لوږې ژاړي او بیا هم چپ یو. دا خلک زموږ قوم دي، زموږ وینه ده او زموږ ځان دي. زهیر وویل نو څنګه وکړم؟ قریشو دا اتفاق کړی. هشام ورته وویل زه غواړم چې دغه ورقه د منځه یوسم. زهیر وویل زه او ته 2 نفر یو، دا کار په وسه نه دی پوره، بې له ما او تا څخه بل څوک هم شته چې د دې مقاطعې مخالف وي؟ هشام وویل یا فقط زه او ته. زهیر وویل 3 نفر هم راته پکار دی. نو هشام و مطعم ابن عدي ته ورغی. هغه ته د بني هاشم او د بني مطلب دوستی او قرابتونه ور یاد کړ او وی ویل دا شکار نه دی چې ته په دغه ظلم کې د قریش پر طرف یې. مطعم وویل زه یو نفر یم، زه نسم کولی چې دا ورقه د مابین ځای یوسم. هشام ویل 2 نفر مې هم پیدا کړی. نو هغه ورته وویل څوک دی؟ ده ورته وویل هغه زه یم. مطعم وویل چې 3 نفر هم پکار دي. نو بیا هشام ویل چې هغه نفر مې هم در پیدا کړی. مطعم ویل هغه څوک دی؟ نو ده ورته ویل چې هغه زهیر ابن ابي امیه دی. مطعم ویل په دې کار کې 4 نفر ته هم ضرورت. نو هشام ابن عمر او ابو بختري ته ورغی. دا هشام چې د اول سره په دې کار شروع کړی دا ابو البختري ته ورغی. هغه ابو البختري چې د ابو جهل سره د حکیم د اوښ په باره کې وهل او ټکول وکول چې لږ مخکې کیسه تېره شوه. هشام پوهېدی چې ابو البختري پر بني هاشم مهربانه دی. هغه ته هم هغه خبرې وکړې چې مطعم ته یې وکړې. ابو البختري وویل آیا بل څوک هم شته چې په دې کار کې زموږ مرسته او کومک وکړي؟ هشام وویل هو، زهیر ابن ابي امیه دی او بل مطعم ابن عدي دی او زه ستاسې سره. ابو البختري وویل 5 نفر ته هم ضرورت شته چې 500 نو قوت به مو زیات شي. نو بیا د هشام را روان شو و زمعه ابن الاسود ابن المطلب ته ورغلی. د هغه سره یې خبرې وکولې. د بني هاشم قرابتونه یې ور یاد کړل، د هغو حقوق یې ورته بیان کړل او ورته ویې ویل په دې حال کې
چې دوی دي په دې ته راځي چې دوی د لوږې څخه مړه شي. زمعه وویل ایا دغه کار ته چې ته ما وربولې بل څوک هم راسره شته؟ هشام وویل هو. د هغو نورو ملګرو نومونه یې ور یاد کړل. زمعه وویل هو اوس صحیح ده. دغه 5 نفره د شپې په جحون کې چې په مکه مکرمه کې د یو ځای نوم دی سره یو ځای شول او د دغه صحیفې یا تعهدنامې د ماتولو دپاره یې عهد او وعده وکړه. زهیر وویل اول هغه څوک چې د قریشو په حضور کې په دغه باره کې خبرې کوي هغه زه. شپه تېره سوه. په سهار کې د قریشو مشران او سرداران او نور قریش د کعبې شریفې په شاوخوا د خپلو مجلسو په ځایو کې ناست دي چې زهیر د کوره راووتی ښایسته او ګران قیمته لباس یې اغوستی دی. پر کعبه شریفه یې طواف وکړ او بیا خلکو ته یې مخ راواړوه. ولیا اهل مکه آیا موږ خواړه خورو کالي اغوندو او بني هاشم هلا کېږي نه شی په خرڅېږي او نه ځینې رانیول کېږي. والله زه تر هغو نه کښېنم تر څو چې دغه ظالمه ورقه دغه د دوستۍ قطع کوونکې ورقه چیرې نیسي. 3 کاله کېږي چې دوی خواړه نه لري او وږي ګرځي. والله دا پیغور به موږ ته تر ابده پاتې. ابو جهل چې د حرم په یو طرف کې ناست ولاړ شو ول درواغ دی وویل والله دا عهدنامه نه څیرل کېږي. دا هغه عهد او اتفاق دی چې ټول قریش کړی دي او وعده یې کړې ده چې دا مقاطعه به تر هغو جاري وي چې مسلمانان زموږ دین ته راوړي. زمعه ابن الاسود ولاړ شو ول والله یا ابو جهل ته ډېر درواغجن یې. موږ په دې عهدنامه د هغه د لیکلو په وخت کې هم نه راځي او باید څیرې شي. اوس ابو جهل وایي والله نه څیرې کېږي چې ګوري ابوالبختري ولاړ شو. ول زمعه رښتیا وایي موږ په دغه عهدنامه نه راځي او نه منو. ابو جهل غواړي چې د ابوالبختري جواب وکړي چې مطعم ابن عدي ولاړ شي. ول تاسې رښتیا وایاست او هر څوک چې د دې خبرې مخالفه خبره کوي هغه درواغ وایي. موږ د الله په حضور کې د دې عهدنامې څخه او کوم چې په دې کې لیکلي دغه څه بري او بیزار. ابو جهل د جواب ته ځان جوړوي چې هشام ابن عمرو ولاړ او دغه قسمه څخه خبرې شروع. اوس نو کوم څوک چې دا حالت وویني یو نفر د 5 نفرو سره دلایل وایي. ابو جهل وایي دا عهدنامه باید سینې ماته او مقاطعه باید چې نور هم دوام ولري مګر دوی 5 نفر که څه هم څوک د دوی پر طرف نسته خو دا 5 نفر د منظم دي شاوخوا سره ناست دي او د مخه پلان جوړ کړی. 5 منظم نفر کولای شي چې 5 غیر منظم نفر غالب شي. ابو جهل عاجز پاتې شو چې د یو جواب کې ابل کې راوغورځي د ابل جواب کې ابل کې راوغورځي. ول دا پلان ابو جهل وویل دا پلان د شپه کې جوړ شوی بیا له دغه ځای په بل ځای کې مشوره وکړه. د دغه خبرو په وخت کې ابو طالب د حرم شریف په یو طرف ته ناست او دا خبرې اوري. ابو طالب ولی او د چشت لپاره دلته راغلی هغه خو په دې موضوعاتو نو خبر. د هغه دراتلو سبب بل شي هغه دا چې الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه صحیفه یا ورقه مبارک داسې معلومات ورکړي چې په هغه عهدنامه کې ټول هغه ځایونه چې په هغه کې ظلم او د وسیله رحمي پرېکېدل لیکل شوي دي هغه ټول وینو خوړلي بیا له هغه ځایونو څخه چې په هغه کې د الله نوم لیکل شوی. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل اکا ابو طالب ته وویل. ابو طالب ورته وویل ایا ستا رب ته په دې خبر کړی؟ رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ته وویل هو. نو اوس ابو طالب د 2 نفرو سره راغلی چې دا خبر قریش ته وویل. د مخه تر دغه مناظرې او د مناقشې او تر دې سوال او جواب ابو طالب ځینې قریش ته دا خبر وویل چې زما وراره دغه او دغه سره ته ویل او هغه هیڅ کله دروغ نه وایي. اوس تاسو وګورئ خبره دغه سی ولا لکه هغه چې وایي نو ویرسي او دا خپل بد او ظالمانه عمل پرېږدي او والله تر هغه به د تسلیم نکو چې یو نفر مو پاتې او که هغه خلاف ویلی وي نو زه به تاسې او دې سره پرېږدم بیا نو څه چې مو خوښه وي هغه ورسره وکړئ. قریش وویل ښه او د انصاف خبرې دې وکړه خو د مخه تر دې چې پر دغه موضوع خبرې وشي هغه بله خبره شروع شوه. پس له هغه چې د هغه 5 نفرو او د ابوجهل په منځ کې هغه سوال او جواب وشو مطعم ابن عدي کعبې شریف ته ننوتی چې هغه عهدنامه راواخلي او څیرې ولیدل چې عهدنامه ټوله وینو خوړلې ده بیا له هغه ځایه چې بسمک اللهم یا بل هغه ځای چې د الله نوم هلته لیکل شوی هغه پر خپل حال پاتې نور ټوله عهدنامه وینو خوړلې.
له دغه وخته دغه عهد او اتفاق او انحصار او بندیز مات شو. رسول صلی الله علیه وسلم او د ټول ملګري د شعب ابي طالب څخه راووتل او خپل کور ته لاړل. دلته کفارو بیا د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت د علامو څخه یو ډیر لوی علامه ولیدل چې هغه د عهدنامې په حال خبرېدل ول. مګر لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي په سورة قمر 2 نمبر آیات کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. که کفار د الهي قدرت یو دلیل وویني مخ ځینې اړوي او نه مني او وایي دا سحر دی. کفارو هم دلته د نبوت لوی دلیل ولیدی مګر منی نه. نور هم په کفر کې نور کفر پسې زیات شو. دغه مقاطعه او بندیز پس له 3 کاله په دغه شکل سره پای ته ورسېد. مګر دغه موده ډېر سخت او مشکل ژوند و. 3 کاله پرلپسې ټول مسلمانان او د دوی دوستان یا طرفداران هغو ته دغه لوږې او د ماشومانو ژړاوې اورېدل کېدې او دوی زغملې او صبر یې وکړ. د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند په دغه ټول تیرسو قسم قسم ازارو او پرلپسې لوږو او په سپکو او نالایق خبرو باندې تیر شو. د رسول صلی الله علیه وسلم د اهل او د متابعینو پرلپسې زهیرول او عذابونه ورکول او بیا د دنیوي امورو لکه پیسې امریت او داسې نور بشري خواهشات د هغو پیشنهادونه هم ورته وسول. خو رسول صلی الله علیه وسلم د دې ټولو شیانو څخه هیڅ شی دې ته تسلیم نه کوي چې خپل دعوت پرېږدي او د اسلام هغه پرمختګ او د اسلام اظهار هغه پرېږدي. بیا هم خپل دعوت او خپل سلسلې ته دوام ورکړي. محترم اورېدونکو څنګه چې وخت پای ته رسېږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکي حصه کې واورئ. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.